الله رب الجلال په چا مین دی نن زه تاسو ته یو خبره کوم او چې ماښام لاړ شئ بسترې کې سملی زما په دې خبره به یو 15 منټه سوچ کوئ به څوک وایي چې زه به پرې سوچ کوم خدای دې تاسو خوشحاله کړي موسی علیه الصلاة والسلام ته الله رب الجلال موسی علیه السلام درخواست درود شریف ووایه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا الله چې څوک ستانه سوال کوي ته څه وایي په جواب کې نو الله رب الجلال ته وایي چې څوک ما نه سوال کوي اے الله زه ورته وایم لبیک حاضر یم څه وایي نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې زاهد در نه سوال کوي نیک سړی ذکرونه وکړونه چې کوي پیر ته ورته څه وایي زه وایم لبیک حاضر یم څه وایي موسی علیہ السلام وایي چې روزهدار نه سوال کوي ته ورته څه وایي زه ورته وایم لبیک څه وایي حاضر یم یو پیره نو موسی علیہ السلام وایي چې ګناهګار درته وایي چې یا الله ته ورته څه وایي وایي زه ورته وایم لبیک 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 ووایي الحمدلله تاسو موږ چې کله وایو الله ستاسو زمونږ په جواب کې الله درې پیرې وایي لبیک زما بنده څه وایي مړه څه وایي موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته وایي ای زما ربه تا ولې چې ګناهګار دی نو په کار خو تاسو ته جو ویلې نه چې لبیک زما رونو کو دا ټوله دنیا ما او تا د ګناهونو نه ډکه کو او سترګې خو کار پرېږدي غوږونه خو کار پرېږدي دماغ خو کار پرېږدي لاسونه کار پرېږدي بالکل د مرګ کشمکش کې او په دغه وخت کې ته خپل رب ته ووایې ای زما الله زما نن تا ته توبه ده الله فرمایي لوجدوا الله توابا رحیما زه به ستا ټول ګناهونه معاف کړمه او ګیله به درته هم ونه کړمه سپین ږیرې شوې نو اوس ما ته توبه وباسي سترګې د کار نه کوي نو ځکه اوس توبه وباسي غوږونه د کار نه کوي ځکه اوس توبه وباسي لاسونه د کار نه کوي الله وایي نه یو سړی دی د شپې بت ته ناست دی او بت ته وایي یا صنم یا صنم یا صنم په دې دوران کې دله خوب راغی داسې سترګې غورځېدې داسې سر یې غورځېده وایي یا صمد الله ورته د عرش نه وایي لبیک یا عبدي څه وایي فرشتې وایي زموږ ربه دا سړی خو خطا شو ده خو تا ته اواز نه کو ده خو صنم ته اواز کو ای زما وروڼو ای تبلیغیانو ای علماو مړه د خدای نه دا خلک مه هېروئ الله ډېر مهربان هغه ورته فرمایي ای زما فرشتو چې صنم ته اواز کو سار نه تر ماښامه هغه ورته جواب نه ورکو او ما ته په غلطۍ سمد وي زه ورته هم جواب ورنکم په ما کې په بت کې څه فرق شو